مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. بله، فراغت امروز ما بیشتر از 200 شاگرد بود در بخش‌های مختلف، در علوم دینی و علوم ساینسی، در بخش قاعده، ناظره، تجوید، حفظ قرآن کریم و در بخش انگلیسی و بخش مکتب شد. این برنامه دوره داره، مثلا برنامه تجویدشان یک پیریود داره که چقدر مدت درس میخوانه و برنامه قاعدهشان یک پیریود خاص دیگه داره که به چه مدت درس میخوانه. 41 استاد داریم و 2000 شاگرد داشتیم که متاسفانه وقت بعض مشکلات کمبود جای یا کمبود موتور نتونستن اونا بیاین در مکتب اشتراک کنن. سلام عليك صلوات عليك صلي على النبي والتبسم. خواهان از این هستیم که یک نصاب مفیده که هم عقیده یک انسان را، یک مسلمان را خوب بسازه و هم تعلیم و تحصیلش بهتر بسازه، کار بکنن تا جامعه ما دیگر ضربه جهل و نادانی را نخورد. علم په هر موقع کې په هر وخت کې دا ښځو دپاره دا مهم دی، دا ضروري ده. نو زه د محترمو خویندو نه دا تقاضا کوم چې دا علم ښځو ته ورسوئ، دا علم خور کړئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چا چې علم هغه خوروي او حفظ د قرآن علم او درس خلکو ته ښیي، د ځمکې په سر بهترین انسان، الله ته خوښ انسان، الله ته محبوب انسان، الله ته په ښځو کې خوښه ښه ده هغه ده چې هغه علم قرآن او حدیث نورو ته ورسوي. نن زمونږ 200 شاګردان د دوه بخشونو نه چې د قرآن عظیم شان حفظ او د قرآن عظیم شان ناظره او تجوید، واقعا په دې کې شک نشته دی. تاسو شاهد وئ زموږ په مجلس کې چې موږ د دې ترڅنګ چې د قرآن عظیم شان حافظان مو درلودلې، موږ د 11م صنف نه هم فارغان شاګردان درلودلې چې هغه مو 12م صنف ته وړاندې کړلې. نو په دې باندې د کورنیو تاثیر ډیر زیات لګي، واقعا چې هغه سړی نشي کولای بیان کړي. ماه مهمانیست مهمان خدا، شده ای دعوت به مهمانی بیا، بنشین بر سفره خانه خدا.